السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ریحان کمپیوټر اکاډمي تر شا خلاص درته وایم. تېره ویډیو کې مو د کمپیوټر ډولونه وپېژندل چې کمپیوټر کوم ډولونه لري. نننۍ ویډیو کې به د کمپیوټر پر میموري او ذخیره باندې وغږېږو. د کمپیوټر میموري یا حافظه. د کمپیوټر میموري یا حافظه د انسان د مغزو په شان کار کوي چې ډیټا، انسټرکشنز یا لارښوونې له ځان سره ذخیره کوي. د کمپیوټر میموري په کمپیوټر کې د ذخیره کولو لپاره سپیس یا خالیګاه ده چې په هغې کې پروسس شوې ډیټا او همدارنګه هغه ډیټا چې پروسس کولو ته ضرورت لري سټور یا ذخیره کیږي. د کمپیوټر میموري په داخل کې په زیات شمېر کوچنیو برخو ویشل شوې ده چې هرې برخې ته سیل یا حجره ویل کېږي او دغه حجره یا سیل ځان ته مشخص لوکیشن او خاص ادرس لري چې له صفر څخه شروع کېږي. اوس راځو د میموري پر برخو غږېږو چې میموري کومې برخې لري. میموري عموماً درې برخې لري چې یوه ته کیچ میموري وایي، دوهم ته مین او یا هم پرایمري میموري او دریم ته سیکنډري میموري. اوس راځو هر یو په تفصیل سره بیانوو. لومړی کیچ میموري. کیچ میموري دا یوه تیزه، کوچنۍ او ډېر قیمت لرونکې میموري ده چې سی پي یو ته د چټکتیا ورکولو لپاره استعمالیږي، چې د پرایمري میموري او سی پي یو ترمنځ د پردې په شکل موقعیت لري چې په دې میموري کې د ډیټا او یا پروګرام هغه برخه چې سی پي یو یې بیا ځلې استعمالوي ذخیره کېږي یا ساتل کېږي. له ډیسک څخه ډیټا د اپریټینګ سیسټم یا وینډوز په واسطه کیچ میموري ته راوړل کېږي او له دې ځایه بیا سی پي یو ته ځي او سی پي یو له کیچ میموري څخه اکسس یا ترلاسه کوي. دوهم پرایمري میموري او یا هم ریم. دا ډول میموري یوه انټرنل یا داخلي میموري ده. دا میموري یا ریم هغه ډیټا او انسټرکشن له ځان سره ساتي کوم چې اوس مهال کمپیوټر پروسس په اجرا کوي. دا میموري هم لږ ظرفیت لري خو د کیچ میموري په نسبت یې ظرفیت ډېر دی او همدارنګه دا میموري لکه د کیچ میموري په شان ولټایل خاصیت لري، یعنی په هغه صورت کې چې کمپیوټر بند شي له ځان سره سټور شوې ډیټا له لاسه ورکوي. له همدې امله ورته ټیمپوري یا موقتي میموري هم وایي چې بغیر له دې د کمپیوټر چلند کول او یا هم د پروګرام رن کول ناممکن دي. هغه کمپیوټر چې هغه ریم یا پرایمري میموري نه لري هغه څخه موږ تاسې استفاده نشو کولی. راځو دریم ډول میموري، سیکنډري میموري. دا میموري چې د بهرنۍ یا هم ایکسټرنل میموري په نوم یادیږي، دا میموري نان ولایټایل ده، یعنی نه بدلیدونکي خاصیت لري. یعنی د کمپیوټر د بندېدو په صورت کې له ځان سره سټور شوې ډیټا ذخیره کوي، له لاس څخه یې نه ورکوي او دا ډیټا له ځان سره دایمه ساتي چې دې میموري ته پرمننت یا هم دایمي میموري هم ورته ویلی شي. د دې میموري سپید یا تیزوالی د ریم په نسبت کم دی خو سایز له ریم څخه زیات دی او همدارنګه سی پي یو نشي کولی چې په مستقیم ډول د دې میموري څخه ډیټا ترلاسه کړي بلکې د انپوټ او آوټپوټ په توګه له دې میموري څخه ډیټا ترلاسه کوي.